ملګرو ستړي مشئ، ډېر اوریدونکي او ډېر ملګري دا غوښتنې کوي چې ستاسو سره خپله شاعري د ویډیو د لارې یعنې په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې شریکه کړم. نو وخت په وخت باندې به راځو تاسو سره به خپله شاعري شریکوو. نن چې مې د کوم نظم انتخاب کړی دی نو دا وخت په وخت باندې په پاکستان کې په افغانستان کې په سیمه کې چې کوم ماشومان وجلی کېږي او د هغوی سره زور زیاتی کېږي په هغې باندې مې دا یو نظم لیکلی، ستاسو توجه ورته غواړم. وایي چې چېرته چې تنکی تنکی غوټۍ تروړلی کېږي، چېرته چې تنکی تنکی غوټۍ تروړلی کېږي، چېرته چې ګلونه هره ورځ مروړلی کېږي، چېرته د غریب بچي ژوندي خوړلی کېږي، چېرته د غریب بچي ژوندي خوړلی کېږي، چېرته چې ذهنونه رڼاګانو نه خالي شي نو هلته کې به څنګه په قلاره زندګي شي. چېرته چې مشال وژني ډیوې وژلی کېږي، چېرته چې مشال وژني ډیوې وژلی کېږي، چېرته چې رښتیا ویونکې خولې وژلی کېږي، خلک د دروغو په فتوې وژلی کېږي. چېرته چې مشال وژني ډیوې وژلی کېږي، چېرته چې رښتیا ویونکې خولې وژلی کېږي، خلک د دروغو په فتوې وژلی کېږي، نو چېرته چې په نوم د مذهب خلک لیوني شي، چېرته چې په نوم د مذهب خلک لیوني شي، ګرانه ده که هلته کې د امن پسرلی شي. چېرته چې د امن د مذهب نه امن تنګ شي، چېرته چې د امن د مذهب نه امن تنګ شي، چېرته چې د عدم تشدد خلک په جنګ شي، چېرته چې لر بر پښتون د یو بل نه په څنګ شي، چېرته چې د امن د مذهب نه امن تنګ شي، چېرته چې د عدم تشدد خلک په جنګ شي، چېرته چې لر بر پښتون د یو بل نه په څنګ شي، چېرته چې پرونو کې خورا بې باوري شي. دا بیا ویم چې چېرته چې د امن د مذهب نه امن تنګ شي، چېرته چې د عدم تشدد خلک په جنګ شي، چېرته چې لر بر پښتون د یو بل نه په څنګ شي، نو چېرته چې په زړونو کې خورا بې باوري شي، چېرته چې په وروڼو کې خورا بې باوري شي، نه ښکاري که هلته کې قلاره قلاري شي، نو چېرته چې شیطان د انسانانو نه شرمیږي، چېرته چې شیطان د انسانانو نه شرمیږي، چېرته چې حیوان بشر ته وګوري بوږنیږي، چېرته چې هوس په سا ضمیر له غلی کېږي، چېرته چې شیطان د انسانانو نه شرمیږي، چېرته چې حیوان بشر ته وګوري بوږنیږي، چېرته چې هوس په سا ضمیر له غلی کېږي، چېرته چې تاوده زړونه بې حسه شي لرګي شي، نو هلته کې به څنګه بختوره خوشحالي شي، او چېرته چې ذهنونه رڼاګانو نه خالي شي هلته کې به څنګه په قلاره زندګي شي، او چېرته چې په نوم د مذهب خلک لیوني شي، ګرانه ده که هلته کې د امن پسرلی شي. ډېره مننه. د بل غزل یا بل نظم سره به بیا راځو. د الله په امان. Thank you.